د طالبانو تازه او غټه پریکړه. له دې وروسته به الکترونیکي پیژندپاڼې د اسلامي امارت په لوګو ویشل کیږي. د جمهوریت لوګو به له دې وروسته له دغه پیژندپاڼو لرې کیږي، پر ځای به امارت لوګو لګول کیږي. په سلامونه مو هرکلی کوم، هیله ده چې روغ رمټ به یئ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د سرپرست حکومت مرستیال ویاند بلال کریمي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې برېښنایي پیژندپاڼې به له دې وروسته د اسلامي امارت په لوګو چاپ او وویشل شي. کریمي لیکي چې دا پریکړه نن پنجشنبه د اداري کمیسیون په غونډه کې وشوه. د طالبانو په څه باندې 8 میاشتو واکمنۍ کې الکترونیکي پیژندپاڼې د اسلامي جمهوریت په لوګو چاپ او ویشل کېدي. خو لومړی ځل دی چې طالبان دغه پریکړه اعلانوي او وبه لیدل شي چې طالبان دغه پریکړه پلي کوي.